السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د عرفات د ورځې روژه نیول د تیر شوي کال ګناهونه او د راروان کال ګناهونه د دې روژې په واسطه بخښل کیږي. نو د دې عرفې د ورځې روژه نیول دومره فضیلت لري چې ستا د 2 کالونو ګناهونه پرې معاف کیږي. د عرفات ورځ هغه ورځ ده چې په دې ورځ باندې الله رب العزت دین پوره کړی دی، او د عرفات په ورځ چې څومره انسانان د جهنم څخه آزاد کیږي، بغیر له دې څخه په یو بل هیڅ ورځ هم نه آزاد کیږي. همدارنګه یهودي ویل چې د دې ورځې په اړه عمر رضی الله تعالی عنه ته که چیرې دا آیت په موږ باندې نازل شوی وی نو موږ به د دې ورځې نه اختر جوړ کړی وی. او عرفه په ټوله نړۍ کې یو ورځ ده، مطلب که پاکستان کې هر یو هیواد وي نو مطلب په ټوله نړۍ کې هغه یو ورځ ده چې هماغه د سعودي عرفه چې په ټوله نړۍ کې، یعنې دا نه ده چې هلته اختر وروسته د اختر نه یو ورځ مخکې هغه بله عرفه ده. عرفه په ټوله نړۍ کې هماغه یوه ورځ ده. یعنې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلي دي چې دې روژې په واسطه د انسان د 2 کالو ګناهونه معاف کیږي. نو ای انسانانو باید حتما دغه تصمیم درسه ونیسئ چې د عرفې ورځ روژه ونیسئ. که چیرې دا ونه نیسئ نو هغه انسان به ډېر بدبخته وي یقینا، ځکه چې د دې ورځې نه محروم کیږي چې ستا د 2 کالو ګناهونه پرې بخښل کیږي او ته بیا هم نه نیسي، یقینا ته به ډېر بدبخت یې. دا په الله په تا باندې څومره فضل و کرم ده چې یو روژې په واسطه ستا د 2 کالو ګناهونه معاف کیږي. او په دې ورځ باید کوشش وکړئ چې د روژه ماتې لپاره ځان سره نور خلک راوړئ، یعنې دا د هغې روژې ثواب هم تا ته میلاو شي، یعنې چې څومره زیات کولی شئ کوشش وکړئ. او دا روژه د حاجي لپاره نه ده، یعنې هغه کس چې په حج کې وي. او ای انسان هیڅکله هم دا عرفې روژه له لاسه ورنه کړي، او الله رب العزت موږ ټولو مسلمانانو ته دې توفیق راکړي چې د عرفې ورځ روژه ونیسو. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.